پوهنتون ټولو استادانو محصلینو راغلي مېلمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله شو تاسو په دغه ابتکار باندې چې اوسنی وضعیت د افغانستان دغه ایجابوي چې موږ د داسې یو جنګي مرحلې نه بحراني مرحلې نه د بیا آبادولو په طرف باندې لکه څرنګه چې په دې افغانستان په څلورو لسیزو کې او یا په بله معنا موږ به نیمه پړۍ د دوه لویو امپراتوریو یا د یوه پړۍ کې د درې لویو امپراتوریو د خپلواکۍ او د ازادۍ شهیدان یو دې ته نه یو اخلاص شوي چې موږ د وطن د بیا پراختیا او د جوړولو طرحې او پلانونه په مخ بوځوي په داسې طریقه یې په مخ بوځوي چې هغه د افغانانو د ټولو لوی ارزو تمنا دغه وه په ژوند کې چې موږ افغانستان داسې یو سیال مملکت وګرځوي چې هغه موږ د بل د احتیاجۍ نه پر خلاص شوي خو بدبختي به نه ورته وایو ځکه افغانان په چا باندې ګرام نه وي موږ بار بار په دې بیانو کې وایو چېرته هم افغانان متجاوزین نه دي ګرځېدلي او نور خلک یرغلګر چې کوم دی اغیار چې کوم دی افغانستان یې مستعمره کړی دی په مختلفو دسیسو پلانو باندې زموږ خپلواکي او استقلال یې اخیستی دی خو موږ افغانانو د خپلو حقوقو نه دفاع کړې ده او زه ډېرو تفصیل ته نه ځم ځکه نن ماته هم ځان کوربا برېښي ځکه چې کوربا م یم د تاسو او دلته نور مېلمانه وروڼه هم راغلي دي وزیر صاحبان راغلي دي هغه به بیان وکړي خو دومره وایم چې لکه په دې څلوېښت کلنۍ د جنګي یا جهادي دورو کې افغانانو د ډېرو ستومنیو ستړیاو او تکلیفو سره مخامخ شول د دې ورځې تمنا یې کوله چې په خپل امکاناتو باندې په خپل استعدادو باندې په خپل قدرو باندې د وطن آباد کړي او دا فرصت موږ تاسو نشو پیدا کولی اوس خدای پاک دا یو ښه عظیم او طلایي فرصت په لاس راکړو او لکه مخکې د معدن وزیر صاحب چې کوم یا د زراعت او معاون صاحب چې کوم مولي صاحبان موږ تاسو ته ښه تشریح وکوله په د خپلو مشخصو مسؤلیتو کې او اوس علمي ځای دی د علمي تشخیص له مخې چې موږ په صحیح معنا باندې خپل د پرمختیا چارو په مخ بوځو چې دا کوم محنت او خواري تاسو کړې د پکتیا پوهنتون او قدرمنو استادانو محصلینو او دینه به انشاءالله الرحمن د نظام په سطح باندې مملکت ته ډېره پیدا او وده ورکړلی شي او خدای پاک دې تاسو د خواري درنه قبوله کړي الله دې توفیق نورو ته هم نورو پوهنتونو والا ته استادانو ته هم دا ورکړي چې دا سلسله جاري وساتي په مختلفو بخشو کې وساتي موږ د حالاتو ته چې ګورو د دوې درې ورځې د مخه چې موږ هلته کوشتېپې ته مزار شریف ته د جناب قدرمن او اقتصادي مرستیال د رئیس الوزرا صاحب سره ولاړو او بیا مختلفو خلکو ردونه کول چې مناسب نه وه چې په یو طیاره کې دومره مسؤلین ملګري د ولاړ شي یو ځای ته بیا ما فکر کو یو وخت کې د امریکایانو د یرغل په وخت کې د جهاد مرحله ډېره ځکه سخته مرحله وه او د دوی تبلیغات هم ډېر سخت وي چې 2 انچه 3 انچه سایم ویني اسلحې په لاس کې در خنثی کوي دا کېږي بس د خلکو توکل یې ډېر کمزوری کړی و موږ په خپل وخت کې مرحوم والد صاحب ته ورغلو رحمت الله علیه ته
یو څه پلانونه راسره وي په دې کې د مجلس چې ورته کوو چې دا مشکلات دي دا مشکلات دي دا یې داسې مسکا یې شو وخندل چې الله جل جلاله یایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا دو چې مخکې به یو اذیت وي تکلیف وي یا به شهادت وي یا به زندان وي یا به د کورونه افساخ دي شاته وه چې په خدای توکل وکړئ د جهاد هم په داسې بې احتیاطۍ کړی دی وطن هم په داسې بې احتیاطۍ آزاد کړی دی توکل غواړي ما بله ورځ چاته ووې چې د وطن په آبادۍ کې به موږ داسې بې احتیاطي کوو انشاءالله تاسو ورخطا کېږئ ما اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون بې اجله مرګ نشته خو تدبیر صحیح دی خلوانتوب چې کوم دی چې د وطن په ازادۍ کې موږ د لونۍ مینه ښکاره کوله نن به په آبادۍ کې انشاءالله کوي تاسو ګورئ دا تحدیث بنعمت کې وګورئ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید افغانان خو ماشاءالله ټول په وطن ډېر مین دي د ځان خو دومره په مین دي چې اسلام یې بیخي بهر کړی دی که نه د وطن مینه دومره په غالبه شوې ده خو اوس د وطن د ازادۍ او د آبادۍ وخت راغلی دی ګورئ پخوا به موږ دا سوچ کو صفا صفا خبر به سره کوي ځکه دا واقعیتونه چې سره وایي بې سړي سر ښه سره خلاصې کړي سوچ به کو بېادبي د ما چېرته دراز ورک چېرته حمله وکړي په څلور دېرش ولایاتو د افغانستان کې بس دغه پلانونه جوړېدل اوس دغه پلانونه دی چې وطن څنګه آباد کړي څنګه یې جوړ کړي څنګه یې سره وګنډي څنګه سره یو ملت کړي دغه بیا په چا باندې کېږي دا زما په فکر باندې زما په د ناقصو کمزوري فکر باندې دا علمي ادارې چې کومې دي وطن جوړښت هم په دې باندې کېږي د وطن خرابتیا هم په دې باندې کېږي تاسو په خپل مابین کې که دیني مدارس دي که عصري مدارس دي دا دواړه سره لازم و ملزوم دي ضرورت لري ورته د وطن په جوړولو کې هم چې عقیدې په لحاظ جوړ شي هم په تخنیکي لحاظ جوړ شي تاسو ما کوئ چې د مور د مایرې سلوک سره کوئ لکه داسې چې کومه اجتماعي غونډه موږ تاسو سره لرو د وطن د آبادولو په باره کې به داسې مشترکې طرحې مشترک پلانونه موږ تاسو جوړوي کوشش به هم دغه وي چې موږ په د خپل ابتکاراتو باندې دومره خودکفا شو دومره غنیان شو چې زموږ ابتکارات چې کوم دي نن دنیاوال موږ ته محتاج په دې باندې الحمدلله په ډېر کم وخت کې لکه دلاور شیخ صاحب خبره وکوله وزیر صاحبان دلته ناست دي ما سره مختلف خارجي سازمانو والا او د خارجي نمایندګان سره کینی او موږ خو کار په امنیتي بخش کې دی خو زه چې د وضعیت ته ګورم افغانستان الله جل جلاله یو د سرو زارو یو د چا په اصطلاح چې د داسې طلا او معدن داسې خزانه ګرځولې ده چې په دنیا کې مثال نشته خو بیا ښه صفات خدای پاک افغانانو ته دا ورکړی دی چې د دوی د تحفظ دپاره د وطن د ساتنې دپاره په هر بخش کې ښه قربانۍ ورکړي دي ښه غیرتونه یې کړي دي خو اوس د دې د وطن د آبادولو دپاره چې موږ دنیا را جلب کړو دنیا دلته موږ مجبور او محتاجه کړو موږ د خپلو کورنیو چې کومې دي نیمګړتیاو هم چې کومې دي د هغې په احیا کولو جوړولو باندې اوس لکه د کومو ملي پروژې چې روانې دي ډېر خلک او دی بروزګار او روزګار ورته خدای تعالی پیدا کو بلکې دا څه کوي چې د خارج دنیا دلته راماته ده موږ سره چې کینی دوی داسې محسوسوي چې دا به افغانستان وینه دا د الله جل جلاله یو عظیم نعمت دی ځکه د وطن په آبادۍ کې په صناعت او تجارت کې تر ټولو لوی شرط څه دی امنیت دی زه تاسو ته ډاډ اطمینان درکوم دا د موږ کمال نه دی
موږ توانمندي نه ده، دا د ملت اخلاص دی، د دوی د قربانۍ برکت دی، د وطن او ژمنتیا ده چې په خپلو تعهداتو باندې دی ټینګ ولاړ خلک دي. د اسلامي امارت د مشرتابۍ له طرف نه جناب علي قدر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله له طرف نه اوس چې موږ څومره ګورو، لکه پرونه بله ورځ الحاج ملا برادر اخوند خبره کوله چې د کوشتپیل کانال په رابطه ما سره یو تشویش و چې دی به منظوري وځنډوي. د موږ دا په نستو امکاناتو کې دغه واس موږ چېرته لرو چې موږ به د کال 2 میلیارده د خپلې بودیجې نه مصارف ورکوي. خو دا چې زه خبردلم تر ما نه مخکې د منظوري را لېږلې وه، دومره په لویه پیمانه باندې د ملي پروژې ته او د وطن د احیا کولو آبادولو ته ژمن دي چې شپه ورځ دغه کې فکر وي چې موږ خبره ورته پیشنهادونه لګوي، موږ خبرېږو، بیا د ده سره دغه فکر وي چې تاسو کوشش وکړئ که انکشافي بودیجه موږ تاسو نه لرو، خیر یو معدن پیدا کړي، یو معدن په مقابل کې یو ترتیب جوړ کړئ ورسره. الحمدلله د پرمختګ کارونه ډېر ښه روان دي، خو د پرمختګ کارونه چې محکم کېږي مضبوطېږي، په څه شي مضبوطېږي؟ په وحدت مضبوطېږي، په اتفاق مضبوطېږي. دا وحدت اتفاق د خدای تعالی موږ تاسو ته نورم کوي کی خدای تعالی به نورم ثابت کی، نور به د خلقو د تبلیغاتو نه تاسو نه متاثره کېږئ. دا شوم تبلیغات چې کوم دي خلک کوي، یعنی وطن کمزوری کوي، متضرره کوي، دا تبلیغات داسې دي چې په جنګي حالاتو کې په نست باندې، په تشه لاسو باندې د دغه لکام دلاور صاحب محترم خبره وکوله چې خلک د یو مملکت نه ازادي اخیستې ده، په 500 کالو کې دغه ځای ته نه دي رسېدلي. موږ د ټولو دنیا نه ازادي واخیستله، الحمدلله په 2 کالو کې ډېر پرمختګونه لري. خدای به حتما د تبلیغات کی، خو بیا به الله جل جلاله موږ تاسو ته داسې به نه وایو خیر دی چې موږ شاته تانې په غور ورکړو. خدای به مجبورېږي دلته تاسو په دې وړتیاو، تاسو په امکاناتو باندې کوشش به همدغه وي چې یو بل ته به ژمنتیا کوي، پخواني فکرونه به ذهن نه لرې کوي، مینه محبت باندې به کارونه سره کوي، اخلاص پکې داسې به بولي لکه د خپل کور کارونه هم چې دي، د خپل ځان کارونه هم چې دي. دلته بیا موږ تاسو پرمختیا پیدا کوي. د دې په خاطر باندې چې په دنیا کې اوس د افغانستان نه جنگي مرحله انتقال شوه، په داسې معنا انتقال شوه چې چا زړه ته نه لوېدله هغه ژمنتیا او وعدې چې اسلامي امارت دوی ته ورکړلې په دوحه کې، موږ خو مشخصو قوتو سره مقابله وه، خو بلکې ټولو دنیا ته هم ژمنتیا ورکړله اسلامي امارت. د هغې ژمنتیا په برکت سره موږ چې نن ولاړ یو، دا حالات چې اوس کوم په دنیا کې روان دي او دا داسې حالات دي ګورئ چې طبعا به لکه څنګه چې په دې 40 کالو کې افغانستان ته او د اور د تیزولو لپاره مختلفو دسیسو پلانو باندې خلک را داخلېدل، قوم له قومه، ولایت ولایته، ولسوالۍ له ولسوالۍ خلک سره تقسیمول، یو تر بله سره ښکېل کول. نن به موږ تاسو هم خامخا د دې شي نه متاثره کېږو او د دې دښمنۍ چې کومې دي، د دنیا دښمنۍ چې کومې دي، د دنیا جنجالونه چې کوم دي، د یوې نقطې ته تاسو متوجه کوم. دې کې موږ تاسو ته بېځایه د نظام نه بغیر خپل موقف، خپل رایه، خپله پالیسي احیا کول، جوړول دې ته په کار نه دي چې موږ د بل په غم ځانونه ککړ کړو. اما یو خواخوږي ده، خواخوږي چې کوم دی موږ تاسو، اخوت چې کوم دی، ورورګریم چې کومه دی، موږ دوه شیان دي، دوې نقطې دي چې یو وطن دی، بل دین دی. وطن م الحمدلله خپلواکي مو وګټله، خدای دې ټولو ته مبارک کړي. دین مو چې کوم دی الحمدلله سره د دین او وطن ازادي خدای پاک را کړه. همه په مسلمانان خوا بدېږي. دنیا متجاوزین چې کوم دي اوس په بیت المقدس کې چې اسرائیل کوم ظلم او زیاتی شروع کړی دی، د دې په دې حالاتو باندې د مسلمانانو چوپتیا چې کومه ده
دا سړی ډېر د افسوس او د غم سره مخامخ کوي. خو دې په خاطر زه خبره کوم چې زموږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري، او دی چې دي همیش لپاره د دې ایماني غیرت دا نه برداشت کوي چې چېرته دی دوی قرار کینی. خو زه تاسو ته دا اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي، داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امورو کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایماني خواخوږي لرو. په دې باندې په نړیوالو قوتو باندې، په ملل متحد باندې، په دې باندې اسلامي امارت د خپل ادرس نه غږ کړی دی چې دغه زیاتی او تجاوز نه کړي د مسلمانانو سره، ځکه چې دا مسلمانان چې کوم دي دا د خپل اسلامي مسؤلیت نه مجبور دي چې د یو بل مسلمان په حمایت کې بغا کړي. موږ دا حالات په کلکه باندې غندو، دا د مسلمانانو زورولو شهادتونه دا قابل دي منلو نه دي. موږ ته خدای تعالی نه ورته د نصرت دعا کوي چې مسلمانان په هر ځای کې د ضرر سره مخامخ کېږي، الله پاک د امداد ورسره وکړي. موږ تاسو وروڼه په دې زلزله کې کوم تیر کال ضرر ورته ورسو، د اوس کال دلته په هرات کې یغو شهداو ته هم دعا وکړي چې الله دې شهادتونه قبول کړي. خدای پاک دې نور موږ تاسو د آسماني اپاتونه هم داسې محفوظ وساتي لکه زمیني اپاتو د دښمنانو نه چې محفوظ وساتلي. خدای تاسو راتګ او د تاسو ناسته د الله رضا دپاره وګرځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.